أحب الوفاء بشتى الصور. ذکر هغه عبادت دی چې ذاکر د خپل مذکور سره پیدا کوي. ذاکر چې د کوم چا ذکر کوي د رب کائنات ذکر کوي، د رب کائنات سره پیدا کوي. نو ذکر قرآن پاک تلاوت تم ذکر وایي، جهاد تم ذکر وایي، اور نماز اور روزی تم ذکر وایي، یہ ټول شام ته ذکر وایي. خو خاص کر د تصوف او د تزکیه په پور کې ذکر یو داسې خاص ورته ویل کېږي چې خاص په یو تعداد معلوم سره د اولیاء او د مشایخ د تجربه موافق سره څه یاد وي. لکه شیخ الاسلام عبد القادر جیلانی رضی الله تعالی عنه د صوفیو لوی امام دی. هغه فرمایي چې د الله رب الجلال هر نوم اسم ذات نے خوشی په کثرت وایي. د الله رب الجلال هر نوم اسم ذات نے چې په کثرت وایي. د رب کائنات ته طرف چې کوم شپې راغلي هر شپه یې به قدر ده، کته د شپې قدر وکړي په صحیح حدیث ثابت ده. رب کائنات سمائی دنیا ته د رب کائنات رحمتونه او تجلیات را حاضر سی په سمائی دنیا کی ناری ہوئی. کما دی بخش غشتن کئی چی رب کائنات وائی بخش ورطو کم، کما دی تو بخشن کئی چی تو بایا قبول کم. ہر اشپا شبی قدر دا کمولو تاس دشپی پا قدر پوس در رب کائنات ہر نم اسم اعظم دی کموتا پا کسرت ہوائی. دغا دا اولیاء و دا تجربی موافق او دا اصطلاح او دا عرق موافق عام اصطلاح کے کو قرآن تم ذکر وائی، احادیث تم ذکر وائی، دا اسلام دا دین ار شعبیت ذکر وائی. ذکر دا اسلام ہر شعبہ چی ملتا سے عملی کو، دا رب کائنات دا وحمہ عملی کو، دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مطابعات پا خاطر عملی کو. دا خبر عمومی اصطلاح او په خاصت اصطلاح د طریقت او د تصوف ذکر دیتا وائی چې خاص ورد وکړه، خاص الله الله وائی، خاص لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وائی. په کثرت یې وایا، په ډیروالی یې وایا، په توجه یې وایا، په مراقبه به وایا. فائدہ و سمارا بیدارا ہوزی چکہ دا خاص ورد ہوا ہے او پا کسرت ہوا ہے. دا اللہ رب الجلال پا حقیقی محبت بخبر سی ذکر کل چکہ دا شئی دیر ہوا ہے، شئی اتا پختیات رسی، کل چی شئی پختیات ورسی بیا سرائی پا حقیقی انوار و تجلیات پوریش. نو ذکر بڑا مهم شئی خاص کر ستاسی دا طول دا پار پا دی خاص وجہ مبارکہ کی سدس خاص أذكار وكي. قد أضاعت حياتي وفيا لأجل